ټاک کې وطن ازادېږي نه خو څه شته لیف راځي بد مې کړي نور لیف نه خو مه دغسې ووایه چې نه راځم دغه شیانو نه تېر سئ تېر شومه نور نه راځم هلئ خو تا ټول باز دغه ده که نه چې ته بیا برمل لادي کړې او بیا نه برمل ولا که پوز به د برمل مات کړم چې بیا نور ماته هېڅ نه راځي کومه نور ووایه وایه خو نور څه شی لرې آصف جان اول د تا خپل کلي کې څه خلخالات ول یاره ګوره زه تا ګوره هغه کلي نه دې پېژنم اول دا خپل کلي ته وګوره چې دا څه خلخالات په دې خپل کلي کې راغلي ما او تا ګوره دواړه سره څه شی درته وکړم ته راته وایې څه شی وکړم ته ماته همغه خبره وکړه همغه کوم خو زه دغه وایم چې شی مه کوه زه دغه وایم دغه اوف هغه نه چې شی نه جوړېږي دغه ټیک ټاک کې دا خبرې معنا نه لري نه لري وطن که ازادېږي دغه ټیک ټاک کې خو زه ځم در سره اوږه په اوږه ولاړ یم زه به هم دا لیکونه راځم دا خبرې دا شیان زه به هم در سره کوم زه څنګ په څنګ اوږه په اوږه در سره ولاړ نه هېڅ نه نور نه کوو بیخي ټیک ټاک بندومه نور وایه څه شی وکړه خو تا ټوله خبره ټول وایه نه کوم خو څه شی وکړم بیا هلته بیا لیف راغلی خو نه راځم دا اوس ته چې کاته چې لایف بندومه څه شی وکړم بل وایه چې هر شی ته وایه ټیک ټاک ډیلیټ کړم خو زه وایم دغه وطن چې ده دغه ټیک ټاک کې نه ازادېږي راسئ وروره ګله همداسې لاس ټټر په ټټر یې ورسره وولو وروره ګله اول دا ته خپله وایه ګوره چې خاوره څنګه خپله کړو راځه اوږه په اوږه زه در سره ولاړ یم راځه دا ګز دا میدان ټیک ټاک ډیلیټ کړم څه شی وکړم خو ته اوس ته بیا ما خبر کړې چې زه ټیک ټاک ډیلیټ کړم یا څه خو ته ماته کومه خبره کوې زه همغه کار کوم څه شی وکړم زه وایم دغه ټیک ټاک کې چې دا وطن نه ازادېږي دغه لیپو میپو دغه شیان دا خبره بیخي صحیح ده زه ټیک ټاک کې وطن نه ازادېږي نه ازادېږي څه شی وکړم خو نه ازادېږي ته بیا څه ته لیپ را روان په دې خو پوهېږي چې نه ازادېږي ټیک ټاک کې وطن نه راځم دا لاندې کمنټو کې درته لیکي دا ځین مرداباد دغه درته لیکي دغې ته خوشحاله دا ټول لیونیان دي دا ټول لیونیان دي مه لیکئ زنده‌باد مرداباد ټیک ټاک ډیلیټومه څه شی وکړم بل څه شی وکړم قرار کښېنه دغه شیانو نه څه شی نه جوړېږي خو ته بیا موږ پورې خندا کوې هلته وایه داسې دې کښېناست نه خاندم دغه قرار کښېناست خو د ما د یوه پوښتنه دغلته نسې جواب کوی ته اوس دلته په خندا باندې وړی په هغې باندې وړی خو د ما د یوې پوښتنې جواب را لار ته والکه قسم په خدای لیونی دې کړلمه څه شی زه وکړم ټیک ټاک ډیلیټ کړمه څه شی وکړم ته ماته همغه خبره وکړه زه یې کوم نور زیاتې پرېږده چې زه لاړ شم په دا چې ته کته چې زه ټیک ټاک ډیلیټومه نور زیاتې خدای پاماني کوم ته ووایه څه شی وکړم زه تا ته دغه وایم چې دغه ټیک ټاک نه هېڅ شی نه جوړېږي اول دې ګوره دغه پوښتنه ما نه وکړه چې افغانستان خاوره څنګه خپله کړو وایه ما بد وکړل غږ دې ما ته نه راځي چې څه مشکل ده دی ما نټ کې مشکل ده ما بد وکړل چې تا ته مې دا خبره وکړه چې څنګه افغانستان خپل کړو بس زه بس ده خبرې ما ته خلاصې شوې غږ دې ما ته نه راځي زه نو زه چې غږ مې نه راځي زه ته لاړ شم دوستانو دلته ولیکئ ورته چې غږ دې ما ته نه راځي نه پوهېږم چې څه مشکل ده پکې غږ یې ما ته نه راځي دلته ورته ولیکئ چې د غږ یې ما ته نه راځي نټ کې څه مسله ده که دغه زمونږ د وطن د خلکو دا مونږ او تاسو د وطن ځوانان دي دا د 20 کالو دی دا د اوس د فکر ده او دته اوس دا یو ساعت څه وزر کوم زه نه غواړم چې خفه کم نه غواړم چې زړه ورته خفه کم یې زړه ورمات کم هغه د زور ټیم چې زه لاړ سواله که زه پرېږده چې ته څه شی وایم دغه صحیح دي خو کلک راپورې نښتی نه مې پرېږدي ته ګوره آصفه د ما یوې پوښتنې ته جواب نسې راکولی ته ښه جواب ما ته راکړه علم نه لرم پوهه نه لرم بې سواده یم بې تعلیمه یم په خبره نه پوهېږم لیونی یم لیونی
د ټیک ټاک نه تېر سه نور د خپل تېرېږمه سر ټیټ کړه خدای ته وګوره دغه